سلامونه قدرمنو ملګرو، په دې هیله جوړ روغ به یاست. دوستانو، نن مو درته ډېره په زړه پورې کیسه راوړې ده. هیله ده د پام وړ مو وګرځي. یوه مېرمن داسې لیکي: آیا کولی شي چې ووایاست زما خاوند په ښه مرګ مړ شو او که هغه په بد مرګ مړ شو؟ هغه لیکي: یو وخت زه او زما خاوند په چوکۍ کې ناست وو او د فوټبال لوبه مو کتله، ځکه زما خاوند د فوټبال سره ډېره زیاته مینه درلوده او هغه د الان شیر ملاتړی و او هغه به د الان شیرا سره زیاته مینه درلوده. د هغه په کالیو به په الان شیرا امضا وه. د هغه د خوب اتاق کې به د الان شیرا عکسونه موجود وو. هغه به د الان شیرا کارتونه له ځان سره لرل. نوموړې مېرمن وایي: یو ماښام کله چې زه او زما خاوند ناست وو او خاوند مې وویل: ملا مې درد کوي او پښې مې ضعیفه کېږي. مېرمن وایي: ما امبولانس ته تلیفون وکړ او وروسته له 10 دقیقو امبولانس راورسېد. هغوی له ځان سره د ناروغ لپاره کټ هم راوړ او کله چې هغوی د ناروغ لپاره کټ راوړ، دوی زما خاوند په نوموړي کټ کې واچوه. کله چې هغوی زما خاوند په کټ کې کېښود، خاوند مې زما لاسونه ونیول او راته یې وویل: له ما وروسته په ماشومانو پام کوه. ما خپل خاوند ته وویل: ته به د 10 دقیقو لپاره په روغتون کې او بېرته به راوګرځې. دوی د امبولانس په لور روان شول او کله چې امبولانس ته وختل، زما خاوند د کور په لور کتل. داسې ښکارېده لکه چې بېرته به راونه ګرځي. امبولانس موږ روغتون ته ورسولو او کله یې چې په روغتون کې زما خاوند معاینه کړ، نو هغوی هغه څه وموندل چې هغه ترې مړ شو. یعنې زما خاوند کینسر و او داسې کینسر چې د هغه مغزو ته رسېدلی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: ته به په هغه لار کې مړ کېږې په کومه کې چې دې ژوند تېر کړی وي. که چیرې تا په نافرمانۍ سره ژوند کړی وي، که چیرې تا په ګناهونو سره ژوند کړی وي، نو ته به په همغه لاره کې مړ کېږې او له مرګ وروسته به په داسې ډول راپاڅېږې په کوم ډول چې مړ شوی یې. نوموړې مېرمن وایي: هغوی زما خاوند ته ماشین کېښود او ویې ویل: ستا خاوند به صرف د څو ورځو لپاره ژوندی وي، یا به څو ورځې وي او یا به څو ساعتونه. نو د دې لپاره له ده څخه زیاته استفاده وکړئ. زه له خپل خاوند سره نږدې ناسته وم او لاسونه یې ما نیولي وو او ما هغه دې ته هڅولو تر څو لا اله الا الله ووایي. ډاکټران راغلل. کله چې ډاکټران راغلل، زما د خاوند بدن له منځني حالت څخه ووت او چیغې یې شروع کړې چې الان شیرا، الان شیرا، او ماشین بند شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: ته به په هغه لار کې مړ کېږې په کومه کې چې دې ژوند تېر کړی وي. که چیرې تا په نافرمانۍ سره ژوند کړی وي، که چیرې ته په ګناهونو سره ژوند کړی وي، نو ته به په هماغه لاره کې مړ کېږې. الله جل جلاله دې موږ وژغوري. ملګرو، د نن ورځې ویډیو مو همدومره وه. هیله ده زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي، نو درسره لایک او شیر یې کړئ او د نورو ښکلو مطالبو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.